السلام علیکم ورحمت الله. محترمینو، غواړم چې دغه درې مهم مسایل و تاسو ته جواب کړم، ځکه ډیر مسلمانان په بار بار د دغه درو مسایلو د جوابولو غوښتنه کوي. محترمینو، اول سوال دی، د جما په حالت کې یا د شهوت د غلبې په حالت کې خاوند د خپلې ښځې و فرج ته خوله وړي او یا ښځه د خپل خاوند ذکر په خوله کوي، دغه کار په اسلام کې جواز لري که نه؟ محترمینو، دغه کار په اسلام کې په درې صورته په درې سببه باندې حرام او ناجایز او خبیث عمل دی. اول، تاسو په دغه مسئله باندې ښه ځان پوه کړئ. د شهوت د غلبې په وخت کې او یا د جما په حالت کې خامخا د ښځې یا د خاوند د شرمګاه څخه مزي خارجېږي، یو څک یا دوه، چې مزي تاسو ټوله پیژنئ چې صافې او غازداره اوبه دي، چې ودې ته مزي وایي. آیا دغه مزي دا نجاست غلیظه دي که خفیفه دي؟ د ټولو کتابو اتفاق پر دې دی چې دغه مزي دا نجاست غلیظه دي، یعنی سخت نجاست دی. نو بیا خو د مسلمان دپاره ډیره د شرم خبره ده، ډیره د افسوس خبره ده چې په دغه حالت کې چې د زنانې یا د دغه خاوند مزي خارج شوي یو څک یا دوه یا زیات، او په دغه وخت کې دی د ښځې شرمګاه ته یا ښځه د خپل خاوند شرمګاه ته خوله وروړي. او بله خبره دا ده چې دغه کار، دغه خبیث عمل دا اصلا د کفارو دی. ما چې کومه څېړنه کړې، تفتیش مې کړی دی، معلومات مې کړی دی، په 100 کې 100% کفار دغه خبیث عمل، دغه د حیواناتو عمل کوي چې خاوند د خپلې ښځې فرج په خوله باندې څټي او ښځه د خپل خاوند ذکر په خوله کوي. دا اصلا د کفارو یو رسم و رواج و دود دی. خو بدبختانه د افسوس حالت دا دی چې نن سبا مسلمانان، هغه ضعیف الایمان خلک، هغه د فحشا کتونکي خلک، هغه د غرب د رواجو د کتلو ځوانان، هغه چې د فحشا ویډیوګانې ګوري، د جناګانو ویډیوګانې ګوري او لڅې ویډیوګانې ګوري، هغه د غرب د دغه رواج څخه متاثره شوي دي، نو دغه عمل کوي. د دغه مشابهت په سبب باندې هم د مسلمان دپاره په اسلام کې یو لوی جرم دی، ګناه ده، تجاوز دی، او ډیر د افسوس حالت دی چې مسلمان د کافر سره په یو عمل کې ځان سموي. دا ډیره خواشینونکې خبره ده. او د طب د لحاظه ما د ډیرو ډاکټرانو سره د دغه موضوع په اړوند باندې خبرې کړي دي چې د دغه کار څخه ډیرې مریضۍ پیښیږي، حتی کمې ویروسي ناروغۍ چې په کفارو کې زیاتې دي، دا چې په کفري هیوادو کې پرمختللي ډاکټران شته، پرمختللي طبیبان شته، خو بیا هم د مرګ کچه په کفري هیوادو کې ډیره زیاته ده. هغه یو سبب و لامل یې دا دی چې هغه دغه ویروسي ناروغۍ اکثره وخت د دغه څخه پیښیږي چې د جنا په حالت کې یا د جما په حالت کې دغه خاوند د دې ښځې فرج په خوله باندې وهي او یا دغه ښځه د خاوند فرج په خوله کوي. نو دغه کم ویروسونه، ناروغۍ، میکروبونه چې دي دا د دې و خولې او و خېټې ته سرایت کوي. او عجیبه دا ده چې انسان ته کمې ویروسي ناروغۍ راځي، دا چې ډاکټران اکثره وخت د ویروسي ناروغیو په وخت کې یا د زکام په وخت کې پر ماسک باندې ټینګار کوي چې تاسو د ماسک څخه استفاده وکړئ. ډیر یعنی په 100 کې 90% ناروغۍ، ویروسونه، میکروبونه دا د خولې د خوا څخه د انسان وجود ته سرایت کوي. نو ډیر امراض، ډیر میکروبونه، ډیر ویروسونه په دغه حالت کې د انسان خولې ته داخلیږي او حتی د کینسر او داسې د ایډز امراض یا نور دې ته ورته امراض، وژونکې ناروغۍ د دغه کار څخه په تدریجي ډول باندې پیښیږي. نو لحاظه دغه کار، دغه خبیث عمل دا په اسلام کې جایز نه دی، دا په اسلام کې ګناه ده، یو جرم دی، د افسوس حالت دی د مسلمان دپاره. حتی
دغه پوښتنې دومره زیاتې کیږي چې تر ټولو احکامو د لمانځه، د اوداسه، د غسل، د طلاق، د نکاح، بلکې تر ټولو احکامو په نن عصر کې چې زموږ څخه ډېرې پوښتنې کیږي او موږ ته ډېر میسجونه کیږي، یوه لویه برخه د دغه مسایلو څخه ده چې د جما په حالت کې یا د شهوت د غلبې په وخت کې د ښځې فرج په ژبه باندې څټل یا ښځه د خپل خاوند ذکر په خوله کې وي، دا څنګه دی؟ دا په ښکاره باندې دا ثبوت دی چې ډېر ځوانان د غرب د کفارو، د یهودو، د نصاراو دغه فاحشه ګوري او د هغوی د رواجو څخه متاثر سوي دي، نو ځکه دغه عمل کوي. دغه عمل اصلا د حیواناتو دی. د خدای پر لیاس داسې مه کوئ. تاسو هم ضمیر لرئ، وجدان لرئ، غیرت لرئ، ستاسو نفس و وجدان و ایمان دا څنګه ایجابوي؟ نو د دغه خبیث عمل څخه ځان وساتئ، بیا به مو صحت خوندي وي، ایمان به مو خوندي وي او عزت به مو خوندي وي. نو د دغه کار څخه اجتناب وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او دغه مسله هندیې راخیستې ده، همداراز المتین فی الفقه دغه مسله راخیستې ده، نورو هم مصرو کتابو هم دغه مسله په تفصیل باندې راخیستې ده. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.